ګیلمن ستا خپل نوم زما خپل نوم غیرات دی. غیرات غیرات دی او بیا چې کومه په پیژند پاڼه کې د مقصد شناختی کارت چې ورته وایي په هغه کې بیا حضرت نعیم دی. خو زما خپل د کلي علاقې او مورنۍ پلارنۍ نوم چې کوم دی هغه غیرات دی. ستاسو شاعرۍ سره تر څومره وخت شو چې تعلق دی؟ زه به ډېر ماشوم وم چې مقصد په هغه وخت کې پیر محمد او کندي کوچی په دا زمونږ په علاقه کې به د دوی سندرې غږېدې که نه، شین خالې ګل دی په وربل ټومبلی دی، دا سندرې به غږېدې او زمونږ به داسې خړ د لرګو ټیپ ریکارډ ورته ویل، هغه ته به مونږ کینسټې اچولې که نه. په هغه وخت کې به چې دوی په یو اړخ سندره ویله ما به په دې بل اړخ سندره پسې ویله. نو په هغه وخت کې د ډېر ماشوموالي نه ما ته په ځان کې دا معلومات کېده چې په ما کې دا ټیلنټ شته، دا کمال شته په ما کې. بیا ولسي شاعري زه که دا ووایم چې زه بیخي په ښه او بد پوهېدلی یم، د دې شعر د شاعري سره مې شوق او علاقه ده. خو بیا به مونږ په وزیرستان کې لغتونه فی البدیه شاعري نه وي، دوه کسان یو اړخ ته ودرېږي، دوه بل اړخ ته لکه سوال جواب سره وایي او بالکل ډایرکټ وایي. هغه اوس هم شتون لري؟ مطلب اوس هم شتون لري او په ما کې اوس هم هغه شی بالکل سل په سله موجود دی او ښه تیز دی. خو صرف یو سړی درته بل مخامخ ودرېږي، که اوس ته ماته ووایې چې زه د بونیر نه راغلی یم، ته دا کیسه ټوله ماته په شاعري کې وکړه، نو زه دا اوس هم درته ویلی شم په شاعري کې، لکه دا د لغاتو دغه په مونږ کې تر دې دمه څومره شاعري کړې ده تا؟ یاره ډېر ملګري داسې وو زما چې مقصد د کتاب شکل یې ورکړی وو، د کابل جان ملګري وو، خو زه که هر څو کتاب ته جوګه نه وم، خو دوی بیا هم کوشش کړی و، نړۍ مننه چې دا کتاب شکل یې ورکړی وو. خو البته زه 1% هم ترې مطمئن نه وم د هغې شاعرۍ نه یا د هغه کتاب نه چې دوی چاپ کړی وو. خو بیا د دوی مینه وه چې دوی د کتاب شکل ورکړی وو او یا کله برباد شوم نوم مو ورته انتخاب کړی وو. هغه یو کتاب شاعري وه او نور په فیسبوک کې بس دا شعرونه داسې دي چې زه یې لیکم نه خپل، البته دغسې په یاد ده، تا به ډېره زما ویډیوګانې او پروګرامونه کې سره مخامخ، نو دغسې وایم راوایم، بس چې څه په زړه کې راشي د وطن د حالاتو مطابق هم هغه فی البدیه سوچ مې دی چې کوم هغه اول و. البته دا دعوا کله هم ما نه کړې ده او نه کولی شم چې زه مقصد شعر پوره په معیار یا په تله برابر لیکم، خو دومره ده چې د دې نه مطمئن یم چې زما خپل ولس چې زما نه څه غواړي په فضل د خدای چې رومان به د نش په حساب وي. رومان د نش په حساب دی، مزاحمتي او حماسي شاعري د مقصد خلک راپارول دي او خلک په د خپل درد پوهول دي. بس دا کوشش. تعلیم دې څومره دی؟ تعلیم خو درمان صاحب تر دویم ټولګي پورې زده کړې مې. ولې دې پرېښودل؟ زه دومره قابل وم، د کیمرې په سترګه به زما د علاقې خلک ما ویني، په چې کله هم امتحانونه وي په دې کې 9 پرچې وي، په هره پرچه 100 نمرې وي، تا ته پته ده. نو ما په 900 کې 900 نمرې اخیستلې د خپل کلي په سکول کې. په دې کې موږ 950 تعداد په ټول سکول کې ښوونځي کې به ما اول پوزیشن حاصلولو. خو بیا مجبوري وه، غربت او زموږ په علاقه جنګ راغی، بیخي داسې جنګ و چې تور سره یې بلخ په د خپلو کورونو او کوڅونه منډې ووهلې. بیا در په در شو، بیا په داسې وخت کې رانه تعلیم پاتې شو ځکه چې زموږ معاشیت کمزوری و، نو ما په خپل معاشیت کې په خپل فامیل باندې فوکس ورکړ. نو زه ډېر په کوچنیوالي مسافر شوم، اول د پنجاب، بیا د سعودي، بیا د بحرین او د دوبۍ. داسې کني زما ډېر شوق و چې ما زده کړې کړې وي، لوړې زده کړې مې کړې. واده دې کړی دی؟ واده مې کړی. څومره واده دي؟ 2 مې لوڼه دي، 2 مې زامن دي. او تا ته دومره خو درته یاد دي چې تا مطلب هغه مطلبي شعر ته چې ته کله راغلی نو کوم غزل دې لیکلی یا څه بل څه داسې؟ یاره زه چې کله هم دغه ته راتلمه دې شاعرۍ ته چې په دا کومه اوس زه پېژندل کېږم که نه په افغان وطن کې، نو هغه چې کله هم نقیب شهید شو د هغې نه وروسته ما دا شاعري د پښتون ژغورنې غورځنګ د سره زما د شاعري همزولتوب دی. دا نوره شاعري خو مې ډېره پخوانۍ ده، تا ته ما وویل. دا هم شاعري په لغاتو کې به ما ډېر حقیقتي بیانونه کول چې کله به په کلي علاقه کوم حالات و هغه به ما په فی البدیه شاعري کې بیانولو. خلک به ترې دومره متاثرېدل. زما یو تره و، هغه اوس نشته، خدای دې وبخښي، هغه به ما ته ویل وایي هلکه چې ته چېرته هغه زمونږ په علاقه کې خو دا کیسه ډېره مشهوره ده، وایي ته چېرته ښه سړی نه وې، وایي ته یو وارې لګیا شې او دا ټوله کیسه د الف نه تر یا پورې په شاعري کې سره راټولوې، د څه کیسه ده. نو خو ډېره وه، خو بیا چې نقیب کله شهید شو په هغه وخت کې اول وار و چې دا غزل ما دغه کړی و. البته مات ګډ خو به وي چې په قربانیو دې د شر فساد نه ما ادا کړه، پښتونه ووایه چې چا دې شکر یا ادا کړه، او مشر امام کشران ولاړ دي په اول 2 صف کې، چا چې وژلی هغو دې جنازه ادا کړه. او پرون بازار کې بادار خپل زوی ته قلم واخیستو، زما بچي ته یې د لوبو تماچه ادا کړه. پرون بازار کې بادار خپل زوی ته قلم واخیستو، زما بچي ته یې د لوبو تماچه ادا کړه. نو خلکو د پیر نه قسمه وظیفې اخیستې، خو پښتنو ترې د مرګ ژوبلې وظیفه ادا کړه. داسې څه غزل و چې اول زه راتلم، خو زمانه به اوس لږ لږ هېر وي، خو اول مې د شاعري سټارټ د دې غزل نه اخیستی. دا سلسله داسې روانه اوسه، بس شعر اورو دنه، شعر ووایه. ښه وایي پرون یو چا په خوبولو سترګو ست کړی دی، توکل په خدای ما ورته هم د یارۍ نیت کړی.
او دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم. بالکل دا چې پښتون پکې غلام دی بیخي دا بیخي نه منم. له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی. واه ډېر ښه شعر دی. دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم. له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت او ما په تاریخ کې بې له خدایه چاته سر نه دی ټیټو. تا لا ځله د بوتانو عبادت کړی. واه بالکل دی بالکل. ما په تاریخ کې بې له خدایه چاته سر نه دی ټیټ. تا لا ځله د بوتانو عبادت کړی دی او ما ته چې چا کنځلې وکړلې په ننګه د کام هغو ته هم ما د یووالي خواست وصیت کړی. واه واه. او ملا صاحب ملک صاحب ګیلې به نه کوم خو تاسې په ژوند چېرته به کام وطن غیرت کړی دی او زه ګیلمنه یاره غټې دعوې نه کوم خو بس په هر حال کې مې د کام وطن خدمت کړی دی. بالکل بېشکه همده ښکاري. بالکل ارشاد. او وایي ګودر لکه پښتون وطن پرې جنګ لکه د دوو پیغلو. د مات سری غزل دی. ګودر لکه پښتون وطن پرې جنګ لکه د دوو پیغلو. پښتون څه بې ګناه لکه منګای پکې ماتېږي. او دوران وطن په دید د پښتو متل را یاد شي. دوران وطن په دید د پښتو متل را یاد شي چې چېرته کاڼی ځي د خوار تندی پکې ماتېږي. بېشکه بالکل بالکل. او اسمانه په میشته ځمکه چې چېرته د بم درس شي. اسمانه په میشته ځمکه چې چېرته د بم درس شي د خوارې پښتنې مورکې زړګی پکې ماتېږي. او دا خاوره د حاجي میرزالي خان دیره د واوره. د حاجي میرزالي خان دیره د واوره چې نه ځي نو اتمن به د مغزی پکې ماتېږي. بېشکه بالکل. او په وچ پورې لامده سوځي وزیره ګیلمنه چې ګل ماتوي خامخا ازغی پکې ماتېږي. چېرته صادق او چېرته غل دا سمون نه سره خوري. چېرته خوشحال چېرته مغل دا سمون نه سره خوري. بالکل. او وخت لا نور با استحصال زموږ تر څومره کوې زموږ ژړا او ستا خندل دا سمون نه سره خوري. او خیر دی د وابګه په باډر دی خلک ځي او راځي خو په تورخم تلل او راتلل دا سمون نه سره خوري. او خیر دی د وابګه په باډر دی خلک ځي او راځي خو په تورخم تلل او راتلل دا سمون نه سره خوري. یو دوا د قوم ترجمانې د پښتنو شاعر ته دوا د کام ترجمانې د پښتنو شاعر ته چې یادوي شونډې چارګل دا سمون نه سره خوري. او ای ګیلمنه په کلم خپل کام وطن وستایه دا انقلاب او ستا غزل دا سمون نه سره خوري. یو پیغلو ورته بیه کړل نتکی پېزوان چې ننګ کوي وړکي مات منګي شول نه اوبه ساتي نه ټنګ کوي. واه بیا ووایه یاره دا پیغلو ورته بیه کړل نتکی پېزوان چې ننګ کوي وړکي مات منګي شول نه اوبه ساتي نه ټنګ کوي. او خلکو د پلاني مثال د هغه خړې چرګې دی ټغ ټغ کوي یو ته واګی د بل تر څنګ کوي. بیا ووایه یاره خلکو د پلاني مثال د هغه خړې چرګې دی ټغ ټغ کوي یو ته واګی د بل تر څنګ کوي. او یا خلکو نه دا کیسه خو بالکل عقل نه مني. دلته تور کارغه دی په شاهین باندې غورځنګ کوي. بالکل. نه خلکو نه دا کیسه خو بالکل عقل نه مني. دلته تور کارغه دی په شاهین باندې غورځنګ کوي. یو دې سړي کې څه کمال شته دا چې په کم کې عمر بې له دې دومره ظالمانو سره جنګ کوي. دې سړي کې څه کمال شته دا چې په کم کې عمر بې له دې دومره ظالمانو سره جنګ کوي. او دا چې په کوڅو ګرځي پښتون ولس ته خیر غواړي هغه ګیلمن وزیر دی خو یې لکه ملنګ کوي. او ای پرون یې زه بدنامه ولم خو نن خپل بدنام شو. هغه توربخی سړی څوک و مکمل بدنام شو. او نارې پرې وشوې لا ټکه تر کابله پورې نارې پرې وشوې. پرون یې زه بدنامه ولم خو نن خپل بدنام شو. چا چې له خپله کوره غلې کړې هغه غل بدنام شو. او نارې پرې وشوې لا ټکه تر کابله پورې هغه تورمخی سړی څوک و مکمل بدنام شو. او خدایه هغه خلک رسوا غواړو په درس جهان کې د چا په خوله چې د پښتون د شملې ګل بدنام شو. خدایا هغه خلک رسوا غواړو په درس جهان کې د چا په خوله چې د پښتون د شملې ګل بدنام شو. او وایي د ورور پر ضد مې د تربور په څنګ کې ودرېدم فصل د سپین یم او د تور په څنګ کې ودرېدم. او د وخت طوفان رانه کابل او پېښور ورانوي زه لاړم د لاهور په څنګ کې ودرېدم. او خپو کې زنځیر په خیال کې ډول د ازادۍ غږوم زه هم مزدور یم د مزدور په څنګ کې ودرېدم. او د چا چې خوله زما د پلار او ورور په وینو سره ده زه هم د هغه هدم خور په څنګ کې ودرېدم. او ما ګیلمن که څوک غدار بولي په دار مې دې کړي خو چې پښتون یم د منظور په څنګ کې ودرېدم. ډېر ښه دی یار. په کاڼو مول اسمان پرېږده تذکره ونیسه ګریوان پرېږده
هر یو ارمان مې د طالب وجنه مالک وران وزیرستان پرېږده. مننه ملګرو، موږ سره تر دې دمه ناستې تاسو دغه و ګیلمن پښتون تاسو واورېدو د بل پروګرام دپاره او د بل راتلونکي پروګرام پورې موږ اجازت غواړو. الله پامان.